ما لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فاعل حاء. بسم الله الرحمن الرحيم. دولسم درس ته په بیان د اقسام د ابتدا کې موږ تاسو سره وعده کړې وه چې کله هغه خبرې بیان شي چې استعاذه څه ته وایي، بسمله څه ته وایي، دا بیان شو. بیا مو وویل چې د دې محل څه دی، استعاذې محل څه دی او د بسم الله محل څه دی. بیا دا بیان شو د دې دواړو حکم څه دی. بیا دا خبره وه چې اقسام د ابتدا په دې کې څو صورتونه دي، نن دا بیانوم. نن به دا 3 صورتونه ذکر کو او بعض الفاظ او تشریح به وکړو او د دې هر یو باره کې به ځان پوهېږو چې دې مطلب څه دی. راځو ولې خبره ابتدا د تلاوت، ابتدایي صورت دویم، ابتدایي تلاوت درمیاني صورت دریم، ابتدایي صورت درمیاني تلاوت. دا 3 صورتونه په دې کې جوړېږي. ابتدایي تلاوت، ابتدایي صورت څه مطلب؟ یعنی د تلاوت ابتدا وشي د صورت د سر نه. توري مثال ته بار نه رانوتې جومات ته راغې کېناستې، چې څنګه کېناستې تا قرآن کریم خلاص کړو ډایرکټ دې په سورة الفاتحه نظر ولګېدو، په سورة النساء دې ولګېدو، آل عمران باندې، بقره باندې، ته د دې نه شروع کې نو تا سره به څو صورتونه مخکې دا به تاله بیان شي. ابتدایي تلاوت، ابتدایي صورت څه مطلب؟ ابتدا د تلاوت وشي د صورت د سر نه. دویم ابتدایي تلاوت درمیاني صورت څه مطلب؟ یعنی ابتدا د تلاوت وشي د صورت په منځ کې. په توري مثال ته بهر نه رانوتې جومات کې کېناستې قرآن کریم د خلاص ډایرکټ ستا نظر په لن تنالوا البر ولګېد. بیا د صورت منځ څه ته وایي؟ چې فقط اول آیات نه او اخر، بس دا منځ کې دا ټول آیاتونه د صورت منځ دي. صحیح ده؟ نو څنګه ته راغلې په لن تنالوا البر د نظر ولګېد. دې کې څو صورتونه جوړېږي دا به راشي انشاءالله. درېیمه خبره، درېیم قسم ابتدایي صورت درمیاني تلاوت. دا مخکې عکس ابتدا د صورت وشي د تلاوت په منځ کې. توري مثال ته راغلې قرآن کریم د خلاص آمن الرسول دې شروع کو، ورپسې د لا یکلف شروع کو، سورة البقره دې خلاصه کړه، اوس همدلته سورة آل عمران شروع کړه. اوس ابتدا د صورت وشوه خو د تلاوت په منځ کې وشو. دې کې څو صورتونه جوړېږي دا به راشي انشاءالله. بله خبره دې هر یو کې 4 صورتونه جوړېږي، هغې کې څه الفاظ دي. فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثاني، وصل اول، فصل ثاني. د دې وضاحت اول وکړو نو بیا به بله ورځ ویډیو کې موږ تاسو ته دا بیان کړو چې دا هر یو کې 4 صورتونه جوړېږي، څنګه جوړېږي او هغه ښه بیان کړو. نو اول فصل کل. فصل کل څه معنی؟ فصل معنی جدا او کل معنی ټول، مطلب ټول جدا ویل. اعوذ بالله جدا ویل، بسم الله جدا ویل او صورت شروع جدا کول، هر یو کې سا واخلي. وصل کل څه مطلب؟ وصل معنی پیوست، کل معنی ټول، یعنی ټول پیوسته ویل. اعوذ بالله، بسم الله د صورت سره ټول په یو سا ویل، دې ته څه وایي؟ وصل کل. لکه متول مثال یو سړی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ده فصل يقول فصل أول، وصل ثاني څه مطلب؟ فصل معنى جدا، أول معنى أول، يعني أول جدا ويل. وصل ثاني دویم يوزيل. أول جدا ويل څه مطلب؟ أعوذ بالله بيلا ويل فبيلا صاباني. وصل ثاني دویم پیوسته ویل، یعنی بسم الله او صورت دا څه کول؟ یو ځای ویل په یو سا. وصل اول، فصل ثاني څه مطلب؟ یعنی وصل اول اعوذ بالله او بسم الله په یو سا ویل، فصل ثاني صورت جدا ویل. دغه الفاظ باندې چې پوه شي دغه 4 صورتونه په دې هر یو کې جوړېږي نو بیا په ټول درس پوهېږي. د دې وجې نه دا موږ جدا کړو چې موږ تاسو په دې باندې ښه پوه شو. جزري نه شعر یاد کړئ. ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فاعل حاء. روان درس لازمين يا أستاذي
د دې په باره کې چې تلاوت ابتدایي صورت کې څو صورتونه شکلونه جوړیږي، په ابتدایي تلاوت درمیاني صورت کې څو شکلونه جوړیږي، او په ابتدایي صورت درمیاني تلاوت کې څو شکلونه جوړیږي، ان شاء الله دا به بیان. بیا ویډیو پورې مو په الله رب العالمین سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.